رحیم نننی کلاس کې مونږه تیر کلاس کې ما پرایم باندې خبرې کړې وې که نه پرایم هم ویلي وه نن یو څو خبرې دي دا د دې په HTML باره کې زه تاسو ته کوم یو ټاپک دی هیډر ورته وایي بل ته مونږ فوټر وایو او بل ته مونږه سیکشن وایو او بل ته مونږ آرټیکل وایو دا خبرې دي او یو خبره ما سره پاتې وه چې هغه د څه په نامه باندې وه آی فریم په نامه باندې وه او د آی فریم نه مطلب دا دی انلاین فریم څه ورته مونږ ویلی شو انلاین فریم ورته ویلی شو مونږ هیډر فوټر سیکشن آرټیکل دا داسې خبرې دي چې د دې او یو د دې نه علاوه مونږ سره ډیف دی چې دغه ټولې خبرې د CSS په ترو سره مونږ ډیزاین کوو د HTML کې مونږ فلحال زه تاسو ته لیکم او استعمال ځینې ته ښیم خو د دې هغه ډیزایننګ چې کېږي هغه به د CSS په واسطه کېږي یعنې ډایرکټلی کوم ریزلټ مونږ ته د HTML په ترو سره نه ښایي زه به لږ لږ پریکټیکل اگزامپل هم درکوم نو راځو اول به زه د دې لپاره د ایډیټر کلاس کوم چې مونږ سره سبلایم ایډیټر دی سبلایم ایډیټر دا ایډیټر به خلاص کومګه او د فایل ته به راشم نیو باندې به کلیک کوم یو نوی فایل به والم دا به سیو کوم ډیسکټاپ باندې به سیو کو نیو فولډر به والو او دې ته به نوم ورکړو چې فار ایگزامپل څه شی دې ته به ورکړم آی فریم نوم به دې ته آی فریم ورکړم او دې ته به نوم آی فریم ورکړم ډاټ HTML کوډ به موږ ولیکو آی فریم په نامه دا والو اول دا لومړنۍ خبرې ګوره هیډر والا او دا آرټیکل هیډر داسې لکه موږ وایو چې یو ویب سایټ ډیزاینو نو په هغې کې لومړی مثال هیډر راځي نو موږ هیډر ټیګ استعمالو او بیرته هیډر ټیګ کلوز کوو هیډر ټیګ دې لپاره یوز کېږي لکه دې کې ته لیکنه کې که هر څه کې مطلب ما دا لیکنه به کې وکړه مثال ضیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینس داسې یو لیکنه زه کوم او راځو دا فایل رن کوو اوس د دې فلحال لپاره په براوزر باندې کوم دغه نشته دی هلته موږ ته د هیډر کوم خاص دغه نه ښکاري خو که چېرته فار ایگزامپل د همدې هیډر ته موږ د CSS د لارې یو ډیزاین ورکړو لکه زه دلته راځم د CSS یو کوډ تاسو ته کوم CSS دپاره به ټایټل کې ولیکو ټایټل نه لاندې به ولیکو سټایل او سټایل به کلوز کړو دیز کې به ولیکم هیډر د هیډر دپاره داسې کوډ موږ کولی شو مثال هغې ته وید ورکړم 100% هایټ ورته ورکړم مثال 200 پکسل او بل ورته چې ورکړم بیکګراؤنډ ورته ورکړم ریډ چې کله زه دا ریفریش کړم تاسو ګورئ د هیډر هغه خپله اندازه او خپل یو بیکګراؤنډ یو خپل دغه لري دي یعنی مطلب دی چې دا هیډر موږ اخیستی شو خو دا په کوم ټایم کې اخیستی شو دا په هغه وخت کې موږ اخیستی شو چې کله تاسې CSS استعمالوئ د CSS نه علاوه نشو کولی چې د دې نه موږ استفاده وکړو د CSS نه علاوه موږ نشو کولی چې دې نه موږ څه وکړو استفاده وکړو without CSS موږ لا CSS ویلی نه تاسو دا بریسز پیژنئ نه دا شیان پیژنئ نه سیمی کالن نه کالنز دا خو موږ نه دي ویلي خو دا یاد ساتئ چې هیډر د CSS د لارې ډیزاین کېږي او د HTML یو ټیګ دی او د دې په واسطه باندې د ویب سایټ یو سټرکچر موږ جوړولی شو شی جوړولی شو او د آرټیکل به د دې په ان سایډ کې موږ استعمالولی شو آرټیکل هم یو ټیګ دی موږ سره د هیډر په داخل کې هم استعمالیږي آوټ سایډ ته هم استعمالیږي مثال دی کې موږ یو پرګراف لیکو آرټیکل کې هغه پرګراف تاسو مثال د مایکروسافټ ورډ نه ورته لیکنه راوړئ د دې ځای زه ورته لیکنه راوړم راځم بلینک ډاکومنټ ته لم دلته دا لیکنه ځان سره کاپي کوم او بیا دلته راځم دا پیسټ کوم دا به سیو کوم زه له هغې وروسته به راشم دا به لږ ریفریش کوم دا زما لپاره څه شو یو آرټیکل شولو دا زموږ لپاره یو آرټیکل شو خو دا موږ د څه په داخل کې وکړو
د هیډر ما د دې لارې ډیزاین ورکړی زه به دا ډیزاین ختم کړم دا هسې تاسو ته ما اگزامپل درکړو چې د دې کار اصلا کې د CSS د لارې کېږي نو تاسو آرټیکل وي که تاسو هیډر وي دا استعمالوی شئ یو دی کې د دې نه مخکې اولنۍ خبره چې کوم دا هغه سیکشن ده سیکشن داسې لکه ته چې کله یو ویب سایټ جوړې نو هغه به څو برخې لري مطلب مونږ چې کله سیکشن سٹارټ کو د هغې لپاره به یو نوم هم وي مطلب زه لیکم لومړنی پارټ چې دی هغه د څه دی مونږ سره هغه د هیډر پارټ دی سیکشن 1 بیا په دې سیکشن کې چې تاسو نه کوډینګ کې وکړه په دې کې مثال مونږ اوس هیډر شروع کو هیډر کلوز کو مونږ بیا د هیډر نه پس دې کې مونږ مثال هیډینګ 1 لیکنه کو جمله به کې زه لیکم دا لیکنه به کې کوم سیکشن هم اصلا کې د CSS د لارې ډیزاین کېدی شي او دا هیډینګ 1 مثال مونږ په چی کېلو دا مونږ په آرټیکل کېلو دا یو آرټیکل دی آرټیکل تاسو پیژنئ که نه یو جمله د هغې لپاره دا استعمال دا یو آرټیکل شو مونږ سره دا راځو ریفریش کو دلته به دا راځي همداسې نو دا یو سیکشن شو سیکشن پیدا دی لکه تاسو دې سیکشن کې چې څونه د هیډر خبرې دي هغه ټولې وکړه بیا راشه دلته بل سیکشن سٹارټ کا ولیکه سیکشن نیم ورته ورکړه فار ایگزامپل نیویګیشن بار دا ورته ورکړه په هغې کې مثال ته لینک کړی HTTP is equal to ما مثال ورته ورکړو HTTP دغه ایډرس چې جوړوئ داسې به جوړوئ www.google.com دا تیار چې کوم اپلوډډ ویب سایټ دی هغې سره به لینک داسې جوړو مونږ ګوګل به ولیکو کلوز به کړو بیا ولیکم href is equal to http/www.facebook.com لیکم زه facebook.com بهر به زه ولیکم چې بهر به زه ولیکم فیسبوک بیا لیکم href is equal to http/www.yahoo.com بهر کې زه چې لیکم یهو لیکم بیا همدغه شانسونه لینک چې تاسو سره دي هغه لینک تاسو لیکلی شي خو دا معلوم شو کوم سیکشن والا خبره شو دا موږ سره دا د دې خبره شو مثال زه لیکم www.youtube.com لیکم دا بند که بهر یوټیوب ولیکه ځان سره دا کلوز کړئ دا به سیو کو موږ د هغې وروسته به دا ریفریش کړو نو ګورئ ویب سایټ کې دا پته موږ ته ولګېده چې دا یو سیکشن شو د هیډر او دا بل سیکشن شو د څه شي د نیویګیشن بار سیکشن دې لپاره استعمالیږي چې ستا ویب سایټ راواخلي او په څو برخو باندې ویشي نو په څو برخو ویشلو لپاره موږ څه استعمالو سیکشن استعمالو ویب سایټ ویشي که نه خو دلته کوډ تا ته ویشي که نه تا ته به دا پته ولګېده چې اوس دا په دې سیکشن کې مثال د نیویګیشن باره کې خبرې دي په هغه سیکشن کې د هیډر باره کې خبرې دي کوډینګ تا ته ایزي کې لکه کمنټ د دې لپاره هم استعمالیږي بل دا چې د CSS په تھرو باندې بیا د سیکشن ته ډیزاین هم ورکولی شي هیډر ته ډیزاین هم ورکولی لکه څنګه چې مخکې ما وکړو دا بیا CSS کې هم زه تاسو ته پریکټیکل ډیزاینینګ وکړم لکه دلته ما یو سیکشن واخیستو او د هغې لپاره مې نیم فار ایگزامپل چې ورکړو نیم مې ورته ورکړو فوټر مې دې ته نیم ورکړو راشه دې کې ودرېږه که نه ورته ولیکه مثال فوټر کې څه لیکي فوټر کې موږ یو دانه بل دغه لرو هغې ته څه ویل کېږي ایډرس یو ټیګ دی موږ سره په دې کې شته دی مثال ما ولیکل زیکس بلډینګ فار ایگزامپل مخابرات چوک داسې مو ولیکلو جلال آباد افغانستان سیو یې کړم د هغې وروسته راشي دا ریفریش کړم دې به راځي نو دا سمپل اوس د CSS نه د HTML خبره ده نو سیکشن ایډرس او د ایډرس نه علاوه آرټیکل شو او بل به کې څه شو موږ سره هیډر شو دې دپاره یو بل ټایټل دا هم استعمالولی شو چې استعمالوی شو فوټر تاسو ته ما وویل که نه د دغه نه دی د ایډرس د کلوزینګ نه
فوټر تاسو لیکي فوټر هم یو ټیګ دی فوټر چې دی موږ سره یو ټیګ دی موږ سره د HTML مطلب دا پته لګي چې دا فوټر دی نو فوټر کې چې تاسو هم لیکي اب ټول ته پته لګي چې دا فوټر کې دی نو اوس آی فریم څه کار کوي آی فریم چې دی دا انلاین فریم دی دا څه معنا لري انلاین فریم دا د سی لکه مثال په ډول زه دلته راځم لیکم آی فریم SRC چې مو لیکلو SRC مو لیکلو یا SRC نه لیکم دې لپاره وید ورکوم وید فار ایگزامپل 200 پکسل مې وید ورکوم یا مثال 1500 بیا ورته هایټ ورکوم د مثال 400 پکسل او بیا ورته نیم ورکوم نیم ورته ورکړو فار ایگزامپل ما ورته ویډیوز په دغه باندې داسې دا ورکړو ویډیوز آی فریم به څنګه کو کلوز یدي اوس پیدا دی لکه اوس یو لینک دی که نه یو لینک دی لکه ګوګل والا یوټیوب والا زم چې کله په یوټیوب باندې کلیک شي دا باید په اوس آی فریم خپله اندازه لري کله چې تاسو دا ریفریش کړئ آی فریم تاسو دلته جوړ شي که نه تاسو د یوټیوب چې خلاص کړئ هغلته یو فریم دی آی فریم دی هغه چې ویډیو باندې کلیک کړو اټومیټیکلی هغه ویډیو په آی فریم کې رانی شي لیدلی مې داسې که نه دغه شان دام دی اوس لکه دې دپاره به زه ویډیو دلته راوچته کړم ویډیو دلته به زه ویډیو راوچتې کړم لکه ویډیو دپاره چې موږ لیکو امبیډ SRC او له هغې وروسته به تاسو ویډیو ته لیکئ مثال A.avi دا به ولیکو تاسو دلته راشئ په دې آی فریم فولډر کې چې واچوئ یو ویډیو واچوئ مثال دا ویډیو زه واچوم او دې ویډیو ته به نوم چې ورکړم زه دې ته به A نوم ورکړم A.avi دی که نه موږ سره به دا کوډ کې تیر ما راوچته کړې ده هماغه فولډر نه خو دا خو ما ډایرکټ ویډیو راوچته کړله چې مې راوچته کړه ویډیو زه یو لینک جوړوم چې کله هغه لینک باندې زه کلیک کوم باید دا ویډیو چې ته اوپن شي په دې کې رانی شي تاسو لیکئ ahref هغې نه وروسته چې ولیکئ A.avi او دا ځان سره والی خو دې کې به تاسو لیکئ چې دا ویډیو به ټارګېټ کېږي په څه کې د هغې نوم څه دی موږ سره آی فریم ویډیوز چې کله ته هغه نوم ورکړي او له هغې وروسته راشي ته دا ځان سره ریفریش کړي لینک چېرته راغله هلته به بهر ولیکو بهر به ولیکو مثال ویډیو چې هر څه لیکي ته ورته کله هم چې اوس دې باندې زه کلیک کړم او دا نه که نه باید دې کې اوپن شي دلته مونږ چې ولیکلو نه ابراهیم صحیح دی دا داسې نوم چې دا ویډیو باید هغې کې اوپن شي که نه داسې ولیکو ahref او دې کې به چې ولیکو ویډیوز نه د لینک کې به زه ولیکم A.avi او name is equal to name نه target is equal to څه شی ویډیوز هلته به ولیکو embed به ولیکو SRC is equal to A.avi دا کلوز کړئ بله خبره ده که نه دا صحیح دی خو دا ویډیو به مونږ په یو بل پیج کې الو هغه به بیا دلته رن کېږي مونږ سره یو نوی ډاکومنټ به والو دا به سیف کړو د څه په نامه ویډیوز ډاټ HTML دلته به دا رن کړو دې ته به نوم ورکړو ویډیوز دلته به زه ولیکم ahref is equal to A.avi دا به سیف کړو ځان سره
او د ولیکم ویډیوز دلته اوس لینک جوړ کومه د ولیکم href videos ډاټ دا فولډر څه په نامه دی videos.html ټارګټ کې بچي والو ورته ټارګټ کې به ویډیوز ورته والو دا برنه نو ویډیوز او دا به ای به کلوز او دا بنو ورکه مچي ویډیوز دلته لینک ما جوړوي دلته بچي دلته ویډیوز درو چت کو امبیډ بیر امبیډ نه سرسي او دلته ولیکم a.avi بس اوس راشي دا ځان سره لږ ریفریش کړئ صحیح شو کنه خو چې په دې کلیک کوم هغه ویډیو به چې درن کېږي په دې کې آی فریم کې برن کېږي څونه ویډیوز چې هغه به ټول درن کېږي اوس لکه دې چې یو ویډیو خو به نه وي که نه ډېر ویډیوګانې بیا برن کېږي اوس خبره دا چې د دې لپاره اندازه هم ته ورکړه مثال وید څونه اندازه و د فریم اندازه 500 او بله 400 نو دې ته ورکړم 500 پکسل او دې بل ته به هایټ څونه ورکړم 400 پکسل دا به سیو کړم له هغې وروسته به دا ریفریش کړم نو آی فریم دې لپاره استعمالیږي چې ته صرف په شته ډاکومنټ کې یو خاص ساحه جوړه کړي او په هغه ساحه کې تا ته یو لینک جوړ شي په هغه لینک چې کله کلیک کېږي باید هغه فایل په دې ذکر نه شي لکه زه مې فیسبوک باندې چې کلیک کوم هغه هم باید دلته اوپن شي په دې آی فریم کې نو ته به څه وکړې په دې فیسبوک کې ولیکې ټارګټ از اکول ټو څه شی ویډیوز دې آی فریم دغه دا دی دا ځان سره ریفریش کا اوس ګوره ښه تر څو خلاصېږي دا به دلته خلاصېږي د سره ځکه ټارګټ مونږ ورته همدا ورکړی دی تاسو ګورئ خلاص شو موږ سره که که مطلب فیسبوک خلاص نه شي هغه پیج خو به خلاص شي دلته سره نو هر څه په دې کې تاسو خلاصولی شئ نو دا آی فریم دی آی فریم نه څه معنا ده انلاین فریم مطلب یو خاص ځای کې فریمونه راوستل نو ما تاسو ته نن په چی باندې خبرې وکړلې هیډر فوټر سیکشن آرټیکل او آی فریم او دا ډیپ ټیک زمونږ ټول کار به په دې باندې دا خبرې بدون استعمالیږي نه زیات استعمال به د چی موږ سره ډیپ ټیک به وي دا ډېر زیات استعمالیږي موږ چې د ویب سایټ څونه سټرکچر جوړو هغه په دې باندې جوړېږي زه به تاسو یو سمپل سټرکچر جوړ کړم خو د سی ایس ایس په تورې جوړوم ځکه ما سی ایس ایس نه دی ویلی بیا به زه تاسو ته سی ایس ایس کې راکوم نو ګوره ډیپ کلاس از اکول ټو کلاس اوس نه پېژنئ تاسو ځکه دا به سی ایس ایس کې موږ پېژنو یا زه ډیپ به زه ولیکم ډیپ د HTML یو ټیګ دی نو دا ټیګ خو موږ ته په براوزر باندې هیڅ قسمه کوم افیکټ نه لري خو سی ایس ایس د لارې بیا ډېر افیکټ لري لکه ګوره تاسو د دې ټایټل نه دلته ودرېږئ او دلته ولیکئ چې تاسو سټایل ولیکئ نو چې کله زه ډیپ ولیکم د ډیپ په واسطه ډېر کارونه کوی شو مثال د ډیپ ته وید ورکوی شو موږ 500 پکسل مثال هایټ ورته ورکولی شو 300 پکسل بارډر ریډیوس تاسو اوس نه پېژنئ دا به سی ایس ایس کې وایو بارډر ریډیوس ورته ورکولی شو مثال 10 پکسل مارجن ورکولی شو د مثال آټو بیکګراوند ورکولی شو مثال وایټ دا شانته دلته چې کله ته باډي والې مثال او د باډي ته ولیکې مارجن آټو دا د سی ایس ایس خبرې دي دا به سی ایس ایس کې مونږ کوو خو ډیپ ټیک صرف په HTML کې تاسو یې ساته شته ډیزاین به د کوم ځای ته ورکول کېږي ورته ډیزاین به د هغه ځای ورکول کېږي شی غلط دی مونږ سره دا کلوز نه دی بس بل شی غلط دی سټایل شو سټایل سٹارټ شو ټایپ از اکول ټو ټیکسټ لیس سی ایس ایس دا داسې لیکل کېږي ها I frame वाला पेज दे margin auto with the word reduce 10 pixel margin auto background white देखना इधर बच्चे वर्क में दी तो बड़ी तो background वर्क में for example gray color उस गोरा दगा मंस की तरह स्टकर दे ऑब्जेक्ट दे करना मुझे सर दा ऑब्जेक्ट मुझे सर दे देखिए नो दा असलन की डिजाइन की भी आप लकम जिना दा असलन की CSS पोस्ट माने
ډیزاین کیږي د سی اس اس په تر سره موږ کولی شو دا ډیزاین خو وداوټ سی اس اس نه د دې ډیزاینینګ موږ نشو کولی نو ګوره دا یو سمپل ابجیکټ موږ ته چې ښکاره کیږي دا اصلا کې اوس کړی کې مثال موږ فارم جوړو لکه لاګین فارم جوړو مزه دې کې جوړولی شم ولیکه فارم ولیکه او کلوز که ولیکه انپوټ هغه کوډ خو تاسو ته مه وي چې دا مه یادوئ دا خو سی اس اس خبرې دا به یادوو ډیپ ټیک خو تاسو وپېژندو که نه اوس ډیپ ټیک کې ګورئ نن څه راولئ ډیپ ټیک کې نن فارم راولئ ټایپ از اکول ټو ټیکسټ او د نیم از اکول ټو مثال یوزر نیم او پلیس هولډر مثال انټر یوزر نیم همدغه شان ته ولیکه بی آر ټیګ ولیکه دوه ځلې ورته ولیکه مثال انپوټ ټایپ از اکول ټو پاسورډ name is equal to password placeholder ورته ورکړه enter your password دا سیو که ځان سره ریفریش کړي او فارم به هم جوړ شي فارم دې کې جوړولی شو بیا مثال بی آر ټیګ کې دلته بیا بی آر ټیګ کې دا ورته ولیکه انپوټ ټایپ مثال بټنه سبمیټ بټن یې که نه او نیم ورته څه ورکړه لاګین ویلیو ته هم څه ورکړه مثال ویلیو چې موږ فارم ویلیو 400 ویلیو ورکړه ورته یو بټنه به هم کریټ شي دیز یوزر نیم مثال خالد او پاسورډ مثال دا لاګین باندې کلیک کوم ته اتوماتیکلی ویب سټ به لاګین کیږي دا خبرې د سی اس اس دي ها د نیم او د ویلیو ترمنځ فرق څه دی کوم یو ویلیو چې ویلیو مطلب دی چې د بټن د پاسه چې څه ښکاره کیږي دا ویلیو ده او دا نیم چې دی د دې په واسطه باندې به ډیټابیس ته ریکارډ ځي دا و ضروري نه کوي نه لیکي پروا نه کوي صحیح شو کنه تاسو ته ما پرون ویل چې نیم څه امپورټنټ وس نه دی کله چې ډیټابیس ته ریکارډ سین کو په هغه وخت کې دا ضروري دی دلته هم ګوره نیم ضروري نه دی دلته موږ نیم ضروري نه دی موږ سبمیټ چې دا کومه ده در سره کې ها سبمیټ او سبمیټ د بټن نوم دی او دا کار دی چې ول دا سبمیټ شو دا فارم پرون ما ویلو صرف دا ډیپ ټیک به درته پیژندلو دا ډیپ ټیک نه چې سی اس اس لري کړو ډیپ ټیک بیا کوم معنا لري به ډیپ ټیک په ایچ ټی ایم ایل کې څه معنا نه لري ډیپ ټیک یوازې د سی اس اس په تر سره کې د شي استعمال شي دا د ایچ ټی ایم ایل ټاپکس نورې ټاپک کې زیات شته دی خو هغه به ان شاء الله زه تاسو ته به سی اس اس کې یو تشریح کوم د ایچ ټی ایم ایل صرف ایچ ټی ایم ایل خبرې تر دې ځای پورې وي مقصد د دې نه وروسته به څه شروع کوم تاسو ته د دې نه وروسته به ان شاء الله زه تاسو ته سی اس اس که ایچ ټی ایم ایل کې صفات یې به ان شاء الله د سی اس اس سره هم څنګه شي کور شي صحیح ده کنه نو هغه خبرې زه بغیر د سی اس اس نه شم کولای د وجه نه به زه تاسو ته سی اس اس کې کور کوم بس دی